نن شپه به هیڅوک له دې ځایه په اسانۍ ونه وځي. پلاره کیسه تر هغه ډیره لویه ده چې موږ فکر کاوه. نور باید حقیقت پیدا کړم. فارمان بګي راوسپاره، زه له تا سره خبرې کول غواړم. دا ټول ستا له امله دي. نور راته حقیقت ووایه. که غواړې حقیقت پوه شي نو راپسې راځه. زر شه، هغوی را روان دي. زه احساس کوم چې بګي په خطر کې دی. زه هم له علیشا بې خبره یم. باید هغوی پیدا کړو. یو ته دلته څه کوې؟ ستا پلار او د بګي پلار زما له پلار سره کلونه مخکې ملګري وو. نو ته څوک یې؟ هغه مه پرېږدئ. نور باید حقیقت پیدا کړم. زه احساس کوم چې نن شپه به هر څه بدل کړي. اصلي دښمن هغه نه دی چې تاسو یې پیژنئ. اصلي دښمن بل څوک دی. دا څه معنا لري؟ بګي ژر راوځه، یوه لاره شته. نور باید حقیقت پیدا کړم. زما زړه وایي چې بګي هلته دی. که حقیقت غواړئ سبا مازیګر زاړه بندر ته راشئ. زویا له کومې ورځې راهیسې د ټول کور په غم کې ډوب کړی دی. پلاره کیسه تر هغه ډیره لویه ده چې موږ فکر کاوه. که زه حقیقت پیدا نه کړم نو هر څه به له لاسه ورکړم. علیشا ته چیرته یې؟ که څه هم پیښ شول دا به خوندي ساتي. نن به ټول رازونه پای ته ورسیږي. دا ناممکنه ده. دا څنګه کېدی شي؟ ته دلته څه کوې؟ تا فکر کاوه چې دا لانجه ختمه شوې ده. دا ټول څه مطلب لري؟ پلاره ته ولې غلی یې؟ ته له دې هر څه خبر وې؟ هو زویا، زه د دې راز یوه برخه پیژنم، خو ټول حقیقت نه. نو رښتیا ووایه. کلونه مخکې زما پلار د ستا پلار بختي رحمان او دا سپینګیري سړی شریکانو. نو بیا دښمني ولې شروع شوه؟ ځکه چې یو چا خیانت وکړ، خو زه لا هم نه پوهېږم چې چا خیانت کړی. سپین خان رښتیا وایي، خو دا د کیسې نیمه برخه ده. نو پاتې حقیقت څه دی؟ بختي رحمان دلته راورسېد. نن شپه به هیڅوک له دې ځایه په اسانۍ ونه وځي. آیا بختي رحمان به د راز د افشا کېدو مخه ونیسي؟ او اصلي خاین څوک و؟